محترمه که یو نشئی په حالت د نشي کې خپل ښځې ته طلاق ورکړي طلاق واقع کیږي کنه بالکل واقع کیږي ځکه دا دی چې دلته نشه دی دا یو عذر شرعي نه دی یو خدا سي دی چې یو څوک مثلا بهوشه دی بهوشه پر راغلی ده اخو ځان ته مسله ده او دی خودلته د مستی څخه نشه کوي نو په دې سره کچيري دی نشو او طلاق ورکی طلاق بالکل واقع دی زموږ فقها وایي چې واقع کیږي کې یو ورکړی یو واقع کیږي کې درې ورکړي و درې واقع کیږي که یو کس پر بل کس پیسې باندې وي مثلا 1 لک د یو کال په موده مالک ورته وایي چې 10,000 در معاف دي دا نوري په 15 میاشتې کې راکړه دا معامله جایزه ده دا معامله جواز نه لري ځکه دلته پیسې د مودې او د زمانه په مقابل کې پاتې سولې دا معامله شرعاً ممنوع ده دا نه ده جایز یو دا مسله ده چې ما قرضدار د خپل ځان څخه د یو کال څخه مخکې په 15 میاشتې او 4 میاشتې کې قرض ورکړي معامله نه او مالک بیا د خپل ځان خو ورته وایي چې یار زما د خو د 10,000 بیرته تحفه دي در معاف دي معامله نه بیا پروا نه لري او داسې معامله کول دا جایز نه ده سوال محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام آیا برای زنها در چادر باریک نماز صحت داره یعنی در حالی که موی ازو معلوم میشه اگر موی ازو معلوم میشه پتاوی تا ترخانیه نوشته کرده که نماز صحت نداره زیرا که بدن زن تمام از سر تا پا او موی هم داخل است تمام عورت است اگر در نماز ظاهر شوه یا اتر باریک چادر باشه که ازو موی و یا بدن و نظر میه نماز و صحت نداره نماز صحیح نیست جناب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کچيري په یو لوشي کې وبوي او یو وړو کې لاس پکې ووهي آیا دغه وب مردار دي کپاکي او داس په صحیح دي او کنه کچيري د وړو کې لاس پاکو یقینا مثلا مور وس پریمنزي وړو کې پریمنزي صفای کوي لاسونه پاک دي نو بیا وبنه مرداري او کچيري د وړو کې او د کوشنی لاس یقینا مردار وو لاس بغندګي باندې بیا خو مردار دي او کدا سي عام حالت نو معلوم چې دا اوس پاک دي که مردار دي لاسه نو په هغه وخت کې بیا او په یقینا پاکي وي یقین په شک سره نه ختميږي لہذا او بنه مرداري البته بهتره ده د نور او موجود وي طهارت دي او داس باید په نور او باندې وسی محترم استاد پر مړی یا د هغه پر قبر داسې پردې هوارول چې آیاتونه پر لیکلي وي څه حکم لري ناجایز ناروا نه دي صحیح مړی محترم دي که قرآن محترم دي نو قرآن د پښو باندې څنګه وراچي زموږ فقهای کرام نوشته کړي دي چې د قبر و پښو ته چې قبر کې مړی پروت دي حالانکه په قبر کې خو مړی پرمځکه نه پروت نیم غز 2 غز لاندې پروت دي خدا د پښو و طرف ته چې قرآن شریف ویل مکروه دي نه دي پکار ځکه دا طرف د پښو دي دا هم د قرآن شریف بے عزتی ده زموږ خلک پر مړی باندې قرآن شریف آوار کی آیت کرسی په آوار کی دا اوس د دې لپاره ته ابو الحسنات لکنوی رحمه الله په دې باره کې نوشته کړی دي چې دا د الله جل شانه د عذاب در جلبولو د عذاب در اننګولو سبب دي ته د رحمت لپاره کوي کې د عذاب لپاره کوي او بل د قرآن شریف توهین دي قرآن شریف در هر څه بالا دي د الله پاک کلام دي نو لہذا پر مړی باندې اورول او نه په دې سره مړی ته کوم فائدہ رسیږي د مړی لپاره چې زما استاد مړی لپاره کوم فائدہ د هغه د اعمال دي چې دا وسه کوو هغه خو به ته ټول قرآن شریف سره شخ کې خدای نه خواسته یو سړی بد عمل یا بيدینی نو هم مشکلات ورته جوړ دي نو خبره ده چې په دې باندې خلاصېدل دا مشکل دي او لا زیات ده چې په دې سره عذاب راځي شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام سورۃ یاسین یا بل سورۃ شریف چې د سړی په جیب کې وي تشناب ته ځي ګناه لري کیا کچیر داسې و چې په پوش کې وو او د چمړې په پوش کې وو په جیب کې وي داخل به کراهت ستخ کم دی او کله چې بیا ډیر کراهت دي شدا د بهتره ده چې د دې سره احتیاط وسی د تشناب ته وینه ورل شي همداسې یو بل نوښته داسې نوښته چې وي چې په هغه کې د قرآن شریف آیاتونه وي
دوم سوال د ټلیفون پر مخ چې عکس ثبت وي لمونځ څنګه دی ورسره لمونځ سره مشکل نه لري ځکه چې دا په جیب کې دی د جیب په وجه باندې دا پټ وي خپل سکرین هم بند وي سکرین چې بند وي هم مشکل نه لري او دوهم دا چې جیب کې دی جیب هم پټ دی مشکل نه لري السلام علیکم ورحمت الله جناب مولوی صاحب محترم اگر در نماز جزئی آیت بمانه خوانده نشوه چه حکم داره و اونجا با آیت ارتباط داره بعض جای اعتراض که اونجا اگر یک جز بمانه و اینطور بمانه که معنای آیت غلط میشه پس به نماز نقصان میرسه ولی اگر اینطور بمانه که از او به آیات کریمه یا به معنای آیت نقصان نمیرسه پس به نماز مشکل نمیاد آقایم برای من عروسی کرد زمین را فروخت ما دیگر زمین داریم آیا من در زمین دیگر حق داریم یا نداریم در زندگی بابا شما در هیچ چیز حق نداری در زندگی بابا نه شما حق داری نه دیگر برادر که او را عروسی نکرده یکم حق نداره تمام مال از بابا است بعد از وفات بابا تمام برابر حق داری در منظم مقتدر دل حکم سدی ناروا حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر کشیر یو څوک په دې ګناه خبر سي چې د منځه مخ ته تیرې څومره ګناه لري که په دې ګناه خبر سي 40 کاله به انتظار وکړي خو د منځه مخ ته به تیر نشي دومره خطرناک عمل دی نه دی جایز البته تدیزه کې یو خبر استه هغه دا خبره ده چې یو غټ مسجد دی لوی مسجد او یو صحرا ده یو وړوکی مسجد دی لوی مسجد لکه د زموږ تاسو مسجد په دی کې تر درې صفه خواته بیا تیرېدلی سي یا د صحرا او خلاص ځمکې هلته هم بیا تیرېدلی سي او که وړوکی مسجد بیا نه سي کېدلی که چیرې د لمانځه په سب کې ځای وي او یو انسان له سب نه جلا درېږي حکم یې څه دی دا ناروا عمل دی سب رکول په سب فرجه ډکول دا ضروری او لازمه ده حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به تر هغو جمع نه درول مونځ به نه دروي تر څو پورې چې به صفوف تام سوي نه او پرسي وبنه او که چیرې داسې و چې یو سړی شاته تنها پاته سو او بل څوک نه و بیا او مخسب کې نه زیادي د مخسب څخه دی یو کس راولي د ځان سره دی ودرې خو تنها نه درېږي سوال داسې دی چې څلور نفر مجاهدین په چیک پوینټ ولاړ دي امر بالمعروف امر کوي دوه نفر لمانځه د جمعې ته لاړ سي او دوه نفر ودرېږي خو زموږ خپل امر کوي چې تاسې ته چا امر کړی دی ودرېږي مزي نو څه به کوي د خپل امر به مني د خپل امر اطاعت پر تا باندې لازم دی ستا پر سر چې امر دی ځکه دا ټول خلک چې لمونځ کوي دا 2000 کسان دا 10000 کسان دا ټول ثواب دغه څلورو کسانو دی ته باید امنیت ونیسي ضروري نه دي چې خامخا ټول مسجد ته راسي مفتي صاحب محترم خداوند متعال حفظ تن نمای امین سوال من این الشعاع و نوری که در مقبره شهید دیده میشه کدام سابقه در شریعت داره خاص این جزئیه به ما یاد نیست که از قبر کدام نور آمد از قبر کدام بزرگ ولی کرامات قبل الوفات و بعد الوفات هر وقت ثابت است ظاهر شده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در مسجد نبوی یک درخت بود یک تنه درخت بود نبی علیه السلام به او تکیه میکنه روز جمعه بیان میکنه خطبه میخوانه وقتی یک زن بود که او زن ایمان آورد او زن مسلمان شد او زن یک غلام داشته بود امرای او یک غلام بود او غلام نجار بود او زن برای نبی علیه السلام منبر جور کرد وقتی که منبر آورد نبی علیه السلام بر منبر نشست و درخت به گریه شد حدیث صحیح حدیث است فسمعنا له حنینا كحنین الصبی ما گریه و درخت شنیدیم اینطور گریه کرد مثل که یک بچه میکنه این کرامات ثابت است ولی خاصی واقع به ما یاد نیست که از قبر کدام کس نور آمد محترم شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت الله آیا نکاح دختر اهل سنت والجماعت به شیعه جواز داره یا خیر نه جواز نداره اهل سنت را به شیعه چرا میتی در اهل سنت مردم کم است بل منځ کې کده قبله نه مخ په خطا سره واړی څنګه په خطا سره واړی په خطا سره مخ څنګه واړی
مخه د قبله څخه په خطا واړي کې په قصد واړي المز فاسديج. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا